اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو ستاسو کوربا نواز سالارزی یم. دا مهال در سره بیا د کاڼا خاورې نه نیغ په نیغه یم. دلته تاسو کتی شئ ما سره په دې سالارزی ټي وي شیشه باندې چې د املوکو سیزن شروع دی. دغه خلک کتې نم راځي، دغه املوکو کاروبار شروع دی. دغه املوک دیزې نه خلک وړي سوات، پېښور او مردان دغه ځایانو کې دا بیا خرڅېږي. دغه املوکو دپاره ښکتې نم بلا کالیګر راځي یا نور چې موږ هیلپران یو، ډېر خلک راځي. دلته روزګار مواقع جوړېږي. ډېر مخکې نه دغه سیستم شروع دی. دلته چې کوم چا لاول د کاروبار راوړ دی کاڼا خاورې ته، دغه ټیکهداران هغو ملګري را سره موجود دي چې د هغوی تعلق د برکاڼا سره دی، شاپور برکاڼا سره. دغه ملګرو سره به هم په دې هکله باندې خبرې کوو چې دلته خو ډېر ټیکهداران دي، خو چا چې لاول نه د کاڼا خاورې ته دا کاروبار راوړ دی هغه را سره دې ځای کې ناست دي. هغو په تقسیم شوي دي، څه دلته څه بل ځای کې ګروپ ورکینګ کوي. نو دغه دوی سره به خبرې کوو. دغه تاسو ټول دغه سیستم وکتو او د املوکو سیزن خو یو خبره به دلته وکړم چې مخکې به کومو موږ به املوک به ډېر زیات موږ به کښتې کولې او دغه سره به شو، خو اوس هغې ته نه پاتې کېږي. ولې ځکه چې املوک خرڅېږي، هر سړی خپل املوک خرڅوي او هغه دا خبره کته چې موږ څنګه دا نوره میوالو او یا موږ ته هغه شنګ میلاویږي، هغې د حساب لږ ډېر میلاویږي. اوس هغه سیستم ډېر کم کوز شوی دی او ډېر لږ هغه میوه موږ ته پاتې کېږي. کښتو هغه سیستم بالکل ختم دی. ژمي کې به چې موږ کمې کښتې خوړې هغه اوس ختمې دي. نو چېرته ځئ مه را سره اوسئ، دغه ملګرو نه تپوسونه کوو چې د دې کاروبار په هکله څه وایي. دلته د املوکو کار کوو او ډېر سره موږ سره ډېر لیبر چې کوم دي د مردان، د چارسدې او د چارباغ د دې ځایونو دي. دې کې ډېر خلک موږ ته بهرنی په روزګار باندې وندي. زموږ زیاتره میوه چې کومه ده د شانګلې نو دا ټول میوه زموږ چې د اسلام آباد لاهور دې ځای دي ټوله. خو دا کار چې کوم دی دا د ټولو نه اول موږ شروع کړی په دې علاقه باندې. دلته زموږ رشتهداران دي اقبال او دا کسان دوی سره موږ پارټنر په دې علاقه باندې. اوس د هغې نه بعد خلک ډېر زیات شو، لکه بهر نه هم خلک راغی کاروبار له او د دې بعضې ځای نه ډېر ځایونه خلک راغله، بازارکوټ نه راغله، سوات نه راغله، خوازدخیلې نه راغله. زیاتر کسان پکې چې کوم دا بازارکوټ دې ته راولي دي کار کوي. نو دا کار د ټولو نه اول د شانګلې خپل کلي ته موږ راوړی دی اول. د هغې نه بعد دې سټارټینګ اخیستی دی. اوس دا کاروبار زیاتر بهر کسان دلته کوي موږ سره. اول خو داسې سیسټم وي چې چا سره زموږ په کارډم باندې خبره وشي او چا سره زموږ داسې باغ باندې خبره وشي. څوک مختلف ریټونه، څوک 200 روپۍ ریټ وایي، څوک 100 روپۍ ریټ وایي. او بعضې ځای لري د مین روډ نه بیا موږ هلته لږ غونې ارزان وارو، ځکه چې روډ ته راکوځو خرچه بې راځي که ته نو په 200 روپۍ موږ ته د روډ په غاړه باندې دې کې موږ سره ډېر کسان دي. څوک دې کې پټۍ کار کوي، بندۍ، څوک دې کې اوړي، څوک دې کې موږ سره ونونه مال راوړي، څوک دا موږ سره شوکوي، څوک دا موږ سره ډکوي، څوک موږ سره بر راوړي، څوک موږ سره خالي کاټنې راوړي. څو کسان چې کوم دي هغه موږ سره لکه د کسانو کوم مال چې شوکوي دا مال لا چلوي دلته راوړي. دې کې ډېر کسان موږ سره کار کوي. او خو ډېر کې زیاتره کسان چې موږ سره دي دا د دې بهر کسان دي، د مردان او د چارسدې د دې ځایونو. لکه دا هیلپران موږ کته نه راوړي، استادانو کته نه راوړي. یان زما خو دا پهله کال دی چې زه راغلی یم او نور مېوې فروټ او مېوې سره تعلق د ډېر وخت نه دی. کاروبار نو کوم هغه نه حقیقت داسې دی چې کله په دې ځای وي او کله په یو ځای، کله په بل ځای، څه کله هم دلته قسمت شوي دلته کې راغلي یو. املوکو کار دې ځای نه علاوه بل ځای کې تاسو کوئ که صرف شانګلې په علاقه زیات دی؟ جی خیر لږه شانګلې په علاقه لږ زیات دی. نور ښکته سوات کې چې کوم دی نو هغه یو فوټې کم دی خو بهر حال وي. دا کار خو زمونږ مشران وروڼه چې کوم دي تاسو چې پېژنئ محمد اقبال او حیدر، دا به هغو تقریبا د 2005 پوسټونه شروع کړل. هغه غټه زلزله چې وه هغه وخت نه هغو دا کار کوي. زه په خپله ډېر وړوکی وم، زه به صرف څنګه راتلم، نور کار مې نه شو کولی.
د هغه وخت نه موږ دا کار کوو بیا د 2017 نه په وروسته زه په خپله دې کار ته راوتی یم او ما سره دا ملګری چې دا پارټنر دی نږدې به او دا 2022 دی اوس تقریبا شپږ اووه کاله زما د دې کار وشو او دا مال دې علاقه باندې موږ تقریبا د سیرۍ نه واخله تر هغه بیلکانۍ پورې ورکړو غټې بیې کوو موږ د ورځې دوه لارې مال ورکړو دواړه لارې اسلام آباد ته لګوو صحیح یو دوکان ته اخستو دپاره خو دا موږ تقریبا د روژې نه شروع کړو تر د سیزن شروع پورې موږ بیې کوو بیې کوئ او دا تقریبا سیزن څو وخې لکه دی دا د 10مې 1-2 له شروع شي او د 11مې 15 14 پورې رسي دې نه منافع ډېره کوله لکه چې مالونه ښه وو ارزان وو فواره به موږ اخسته اوس خو مالونه بې وارې شي دي که نه مالونه هم دلته ګران شي دي دا خرشي پسې هم ګرانې دي دا یو کارټن چې دا 50 روپۍ دی دا صحیح دې کې 2 قطه راځي او دغه 3 قطه چې پکې راځي نو دغه چې دا 65 روپۍ دی او داسې دا اخبار وګوره پټۍ وګوره مزدورو پسې هم ګران دی خرشي هم ګرانې دي کریانې هم ګرانې دي دغه بس رزق پکې الله راکوي نو رزق پکې الله راکوي